څنګه کولی شو چې د یو شي سره د غین څخه سم راکټ لانچر جوړ کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. کوم خلک چې دا پوښتنه کوي چې زه په کوروالی کې ستړی کېږم او ذکر مې هم زر مړاوی کېږي، یعنې چې کله زه سیکس وکړم نو ډېر زر مړاوی شي او بیا ډېر وروسته بعد یعنې ډېر وخت بعد راویښېږي، یا هم بیا داسې په نیمایي وخت کې رادرېږي چې سم نه درېږي، لکه څنګه چې په سهار کې د سړي ذکر شخ ولاړ وي، یعنې نور په ټول عمر کې یعنې په ټوله ورځ کې دغسې نه ودرېږي. نو څنګه وکولی شو چې د سهار په شان خپل ذکر قوي وساتو او همغه شان قوي وشي؟ تاسو کولی شئ دوه شیان استعمال کړئ. لومړی توره مساله او تور مرچ. د هغه سره که تاسو چېرته وچه اوږه پیدا کړه نو دې سره به تاسو بیخي ځان قوي احساس کړئ. تاسو به دا درې واړه ګډ کړئ، مکس وکړئ او دې سره به یوه هګۍ واچوئ، یعنې د هګیو زیړ به ورسره واچوئ او دې سره به یې مکس کړئ. دا به د نسوارو د ګولیو په شان یعنې د نسوارو د چونډۍ په شان جوړې کړئ. دومره ګولۍ به جوړې کړئ چې تاسو تر یوې میاشتې پورې وخوړلی شئ. که چېرته تازه هر ماخوستن جوړه شي او سهار کې د شیدو سره وخوړل شي نو دا بیا بیخي ډېره زیاته ګټه لري. او که چېرته تاسو داسې جوړې کړئ او یخچال کې یې کېږدئ چې وچې وي، یا هم بل داسې ځای کې چې خرابې نه شي، او هر سهار یې د سهار له خوا نه 2 یا 3 دانې د شیدو سره وخورئ، بیا بیخي ګټه لري. تاسو کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. لومړی تاسو تور مرچ واچوئ تر 15 ګرامه پورې، له هغه وروسته توره مساله هم واچوئ چې یعنې ګرمه وي. کله مو چې دا واچوئ نو دې سره به تاسو وروسته چې کله دا واچوئ نو وچه اوږه به 15 ګرامه واچوئ، یعنې دا د یو ټیم خوراک دی. له هغه وروسته به تاسو چې دا مو کله ګډ کړو مکس مو کړو، دا به د دانو په شانتې کړئ او هغه سره به یعنې که چېرته هم دا هګۍ نه وي ورسره ګډه کړي نو باید هګۍ ورسره ګډ کړي، یعنې د هګیو زیړ ورسره ګډ کړي او بیا یې د ګولیو په شانتې جوړې کړئ. له هغه وروسته چې تاسو جوړې کړئ نو هر سهار یې نهار د شیدو سره خورئ، بیا تاسو وګورئ چې څنګه فایده او ګټه لري. دغه طریقه تاسو کولی شئ تر 2 یا 3 هفتو پورې وکاروئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب نه وي اخیستی. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.